سلامونه یو ځل بیا د برلن ښار څخه که څنګه مخکې ما چې ویډیو جوړه کړې وه په هغې کې د افغانستان او د یوکراین د خلکو ستونزې او غږونه نن په هماغه سیمه کې چې بادنبرګر ګیټ ورته وایي د ایران ځینې مدني فعالانو دلته لاریون جوړ کړی دی او هغه کسان چې اوس د خپل ازادۍ لپاره هڅې کوي د هغوی عکسونه دلته لګېدلي دي. دا د ایرانیانو د شهیدانو عکسونه دي. دلته بیا چې کم مدني فعالان ولاړ دي ایرانیان، هغوی د دغه ځای ته چې کم د مختلفو بېلابېلو هیوادونو څخه سیلانیان راغلي دي، هغوی سره د ایران د خلکو ستونزې او د ایران د ازادۍ خبرې کوي. د ایران موجوده بیرغ نه دی لګولی، بلکې د ایران د شاهي نظام بیرغ ځای په ځای لګولی دی او وایي چې موږ د دغه بیرغ لاندې ژوند کول غواړو. تاسې ګورئ دلته چې د ایران دا هغه شهیدان دي د ایران چې د ازادۍ لپاره منډې ترلې وی او د ایران د موجوده حکومت په خلاف غږ اوچت کړی دی. زیاتره دغلته چې دغه ودانۍ ښکاري تاسو ته، دا هم د اروپایي کمیسیون چې بشري حقونه د دوی په نړۍ په کچه باندې د هغه ناورین چې کوم ځای کې د خلکو ازادي سلب شوې ده، د هغې کمیسیون دی او د هغې مخې ته اکثر دغسې لاریونونه کیږي. تاسو وګورئ دلته بېلابېل خلک راځي. دغه چې دی د ایران مدني فعال دی چې موږ سره هم خبرې وکړه، موږ ته هم معلومات راکړل او خپل شمیرې راکړې چې تاسې کولی شئ چې هر وخت موږ سره په تماس کې اوسئ او زموږ غږ ستاسې غږ په نړۍ په کچه باندې خلکو ته ووایو چې زموږ ازادي سلب شوې ده. جرأتی طوفانی من خیز شیعان